د نوین او کولی لانجه. په لوبه کې د هندي لوبغاړي ویرات کوهلي او افغان لوبغاړي نوین الحق ترمنځ له شخړې وروسته د لوبې ریفري ویرات کوهلي 100 سلنه جریمه کړی او د ورزشي اخلاقو څخه د سرغړونې 2مه درجه سزا هم ورکړل شوې ده. معمولا هغه لوبغاړي چې په لوبه کې ډیر ملامت وي او لفظي فزیکي شخړه یې پیل کړې وي د لوبې 100% حق و زحمت ترې اخیستل کیږي او سزا ورکول کیږي. له نوین الحق څخه بیا 50 سلنه حق و زحمه اخیستل شوې ده چې هغه به هم د لوبډلې مدیریت ورکوي. د سزا کچې ته په کتو ښکاري چې ډیر ملامت ویرات کوهلي دی. لانجه کله او څنګه پیل شوه؟ نوین الحق چې کله ویرات کوهلي ته توپ اچونې کوي آرام وي او ان مخامخ هم نه ورته ګوري. معمولا بلاران د توپ وهونکو د پارونې لپاره چې تېروتنې ته یې اړ باسي ځینې حرکتونه او پارونکي خبرې کوي. دا په کرکټ کې عادي خبره ده، خو نوین الحق ښکاري چې هیڅ ډول اقدام او خبره نه کوي، مګر کله چې نوین الحق بیا توپ وهنې ته راځي ویرات کوهلي خپل توپ اچونکي سراج ته د نوین په اړه خبرې کوي. نوین دا خبرې اوري او ویرات کوهلي ته حیران ګوري. شاید فکر یې کړی وي چې دومره شهرت او غټ نوم او داسې خبرې د ویرات کوهلي د لاسونو او سترګو د حرکاتو او خولې له خوځېدو او مخ له تاثر څخه ښکاري چې هغه په غوسه دی. ولې علت یې لا معلوم نه دی. پارونکي خبرې عادي دي، خو کله چې دا خبرې شخصي، نژادي، قومي، مذهبي او فزیکي حریم ته داخل شي هغه سپکاوی او د کرکټ د نړیوالو قوانینو او اخلاقو خلاف دي چې مرتکب جریمه کیږي. ویرات کوهلي هم جریمه شو. له لوبې وروسته ویرات کوهلي ښکاري چې د نوین الحق د لوبډلې له روزونکي ګوتم ګمبیر سره د لاس روغبړ کوي، خو مخامخ یو بل ته نه ګوري. داسې ښکاري چې دوی د یو بل لاسونو ته هم بې خونده ټکان ورکوي. په قطار کې نوین الحق هم روان وي. نوین ښکاري چې کوهلي ته عادي لاس ورکوي، کوهلي ته نه ګوري او ترې تیریږي، خو کوهلي ورته څه وایي او نوین یې هم ځواب ورکوي. بیا نور لوبغاړي په منځ کې وردانګي او سره بیلوي یې. لږه شیبه وروسته د نوین الحق روزونکی ګوتم ګمبیر ویرات کوهلي ته ورځي او په ویرات کوهلي باندې په قهر وي. ویرات هڅه کوي چې څه ووایي، خو ګمبیر ورته خبرې کوي او ګوته خوځوي. د دوی له خبرو معلومیږي چې یو بل ته توند غږیږي او ګوتم ګمبیر ظاهرا په ویرات کوهلي باندې په غوسه دی. ممکن د خپل لوبغاړي نوین الحق ننګه یې کړې وي.